څوک چې د الله رب العزت الله د پیغمبر تابعداري نه کوي دا انسان تباه دی هلاک. نو ګوره په خوله هېڅوک هم نه وایي چې زه رسول الله نه منم. وایي څوک ستاسې علاقه کې څوک شته دی؟ دا د عمل نه ثابتېږي، دا د عمل نه ثابتېږي. او ځینې خلک چې لږ شانتې وګرئ که نه لږ شانتې نو د قار چې دی کو بیا یې نه مني، قار چې دی کو بیا یې نه مني. ګوره ورته مکانة السنة فی ضوء السنة. بیا خبره شو. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. زما ټول امتیان به جنت ته ځي. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي مګر هغه انسان چې انکار وکړي، هغه انسان چې د رسول الله طریقه پرېږدي د مختلفو وجوهاتو د وجې نه هغه ته سپک وګوري، هغه نه جواب کوي، هغه ته تعویل کوي، د محمد رسول الله په مسأله د عام انسان اوچته ګڼي، دا ابا دی او د انکار کړی دی. قالو یا رسول الله ومن یابا، دا بل څوک وي چې هغه د ستا خبرې ارسوي په خاورو باندې. صحابه و منقبت او شان ته ګوره، دوی ته هغه تعجب کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. چا چې ومنلم جنت ته به ځي، چا چې مې د سنت خلاف وکړلو او نافرماني وکړه به جهنم ته ځي. نو ای مؤمنانو ورونو، رسول صلی الله علیه وسلم په اتباع کې جنت دی او د رسول الله د طریقې په پرېښودلو کې جنت نه اخوا بل کوم ځای دی په آخرت کې وایي. الله مو د ټول مؤمنانو وساتي، ټول مؤمنان دې ته الله وساتي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطاعني فقد اطاع الله. چا چې زما تابعداري وکړه دا د رب العالمین تابعداري ده. زه تاسو ته د صحابو یو څو واقعات وایم او بیا ځان ته ګوره، ځان ته بیا ګوره. عماره ابن رؤیبه رضی الله تعالی عنه یو ورځ راغللو، جمعې ورځ ده او په منبر باندې بشر ابن مروان خطبه کوي. مسأله دا ده چې د جمعې په ورځ به امام او خطیب داسې دعا نه کوي لاس شوتول. شته صحیح انشاءالله منبر د پاس خطبې په دوران کې دا بشر چې دی د مروان زوی دی د جمعې په خطبه کې لاس اوچت کړی او دعا کوي. ورونو عام که موږ مسأله ویاوه نه ورو نو بیا دا کار خو صحیح دی، دعا کې لاس اوچتول کوي. هره دعا کې لاس اوچتول صحیح نه دي. کلمه کې ثواب دی خو د حیا البلا نه وروسته پیش کې بیا خلک چې الله اکبر وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله وروسته وایي. لکه ځان چې اخرنی ټکی دی کلمه ښه شی دی، کافر پرې مسلمانېږي. خو که مسلمان وویله بدعتي دی ګوره، سره د قصد او د عمدن نه د ارادې نه او د سوچ نه او د فکر نه جذبه کې راغی، اذان خلاصېږي وایي لا اله الا الله. لکه مولا شته چې وروسته پسې محمد رسول الله اوس وتړي، چا پلار یې پسې نه شي تړلی. ولې بیا د ابا منکر دی ګوره د رسول الله د طریقې. دا بشر ولاړ دی او خطبه کوي او داسې لاس یې اوچت کړي دعا کوي. اوس عماره ابن رؤیبه ته ګوره، هغه ورته وایي فقال قبح الله هاتين اليدين. الله دې دا دواړه لاسونه مات کړي ماته، الله دې لاسونه مات کا. تا د محمد رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې هغه طریقه وکړله کومه طریقه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل نه وه. لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحه. ما محمد صلی الله علیه وسلم ډیر کرتی په منبر لیدلی، ما ډیر کرتی د جمعې په ورځ په خطبه باندې لیدلی، لیکن ما محمد رسول الله داسې نه دی لیدلی. محمد صلی الله علیه وسلم چې به ملګري پوهه کوله او د لاس حرکت ته به ضرورت ونه دا ګوته به یې اوچتوله. تاسو وګورئ ورونو، سوچ وکړئ، دا خبر لږ مزه غواړي. یو سړی د رسول الله په منبر باندې دا کار کوي چې دا کار بار صحیح دی، لیکن محمد صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې کړی نه دی. صحابه یې برداشت کوي؟ نه برداشت کوي. یوازې برداشت شوی، چوپ نه دی ناست. قبح الله هاتین الیدین. دا دواړه لاسونه دي مات چې د محمد رسول الله په منبر باندې خپل طرف نه کارونه کوي. د عیبه رد کوي، د عیبه کلکه خبره کوي، پښتو نه کېږي، هر ځای پوست نه وي. ښه په دې ځان پوهه کړه. كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم حكم يخطب قاعدا. دا كعب بن عجرة يورد جماعة ترنوت فذاك عبد الرحمن خطبه کوله او دا خطبه په ناسته کوله په دې منبر ناست. ورونه دا سترګې الله کتلو له پیدا کړي، دا شی سوچ له پیدا کړي، دا اورېدلو له، دا ویلو له، دا بوی کولو له. سوچ کوه. امام مسلم دا حدیث راوړی دی. کله چې راغی دا په ناسته باندې خطبه کوي او غاړې راکاږي او خوبونه دي او پیر صاحب راغلی او خوب او قصه او ښکته او پورته، رسول الله پکې نشته دی. فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. خلکو دې شي ته وګورئ،
دا په ناسته باندې خطبه کوي او په دې منبر محمد صلی الله علیه وسلم په ناسته خطبه نه ده کړې، په ولاړه په جرأت خطبه کړې ده. داسې خطبې کوله لکه سړی چې استشهادي زلمیان په یو بېل سورار ته یو کافر په ټوکړې ټوکړې کوي، او دې خبیث انسان ته وګوره په ناسته باندې خطبه کوي. یو پوښتنه کوم، ځکه یو چاته ووایم چې دا خطبه صحیح نه ده، کله کې جنګ جوړېږي که نه جوړېږي، وایي رښتیا به سره وایو جوړېږي که نه؟ ما استاد ته یې ویله، زما مولي صاحب ته یې ویله، زموږ دا دی الله الله توبه خدای رد یې وکړو. هلکه چا خو رد ونه کړو، نه یو کس پکې رد وکړلو. نو ما خو د صحابي نوم ویلی که نه، زه نه ویم داسې ښه، دا دې صحابي ویلی، امام مسلم حدیث راوړی دی. او لا دا چې زه ویم چې دې مبتدي خنزیر ته وګوره چې داسې خطبه کوي. مړه سړي ډېره تیزي وکړه، په کار نه وه. نو شکر دی زما خبره نه ده، د کعب ابن عجره خبره ده، امام مسلم راغستې ده. انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا. صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم په ناسته او په ولاړه کې لاس اوچتول او لاس کتولو کې تابعداري کړې وه. او موږ او تاسو ډېر شی نه، هغه کله د مولي صاحب د وجې نه، کله د رواج د وجې نه، او کله د نفس د خواهش د وجې نه پرېږدو که نه پرېږدو. رښتیا به سره وایو، په رښتیاو کې کمال دی. نو مؤمنانو ورونو، د نبي صلی الله علیه وسلم ناسته ولاړه صحابو ته ګرانه وکه نه وه، خوښه ورته وکه نه وه. څوک چې به د رسول الله په طریقه نه روانه به خوښ شو، که بدله بدې به شو. زمونږ حقه خوښي، زمونږ حقه خوښي. ابو سعید ابن معلا دا خلک رسول الله ډېر تابعدار ورونو. یو ورځ دا وایي كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. ابو سعید منځ کوي، نبی صلی الله علیه وسلم ورته غږ وکړ ابو سعید راشه. ابو سعید دا منځ پرې نه ښودلو، دا خپل منځ یې پوره کړلو. بیا راغی عذر یې وړاندې کړه، د الله پیغمبره تاسو خفه نه شئ، زه په منځه باندې ولاړم. وایي تا ته الله رب العالمین نه دی ویلي استجیبوا لله، د الله خبره به منې، وللرسول او د الله د خبرې ته به جواب په احترام سره ورکړې، هغه به منې. اذا دعاکم، ای مؤمنانو ورونو چې موږ ته پیغمبر وایي چې کوئ هغه به کوو، او چې مه کوئ هغه به نه کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی په اتباع النبي صلی الله علیه وسلم ملګري ته دلیل پیش کړی چې په تا باندې اتباع لازمه و، دا نفلي مونځ تاله په کار نو چې تا کړی. دا محمد رسول الله دی، دا د محمد رسول الله صحابه دي. ګوره په ځان یې بده نه ده لګولې، بیا پسې کنځلې بله ورځ نه دي کړي چې ولې دې زما په منهج زما په طریقه باندې رد وکړلو. موږ ردونه نه کوو، موږ خاورو لږ، زمونږ دا بدن به چینجي خوري. قسم مې دې په الله ډېر عظیم اور دی او ما ته هېڅ پته نشته دی. زما نیمه ثاني په سلو کې دا باور نشته چې موږ به جنت ته لاړ شو، ځکه موږ ډېرې بدې کړنې کړي دي. نو په تا لا رد د کوم ځای نه وکړم. صحابو کې کمالو. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په پیزار کې مونځ کوي، بوټان څپلئ. صحابه هم ولاړ دي، پیزار کې ولاړ دي. مولې ته پیزار کې مونځ څنګه دی؟ صحیح دی. هسې موږ تاسو د قالین مالین مه کوو، بار چې ته ضرورت شو جنازه وه وګټ نه، پیزار دې پاکې به دې شرطو به یې ګورې چې به ځمکې پسې به یې راکاږي خاو سره نه. مخکې محمد صلی الله علیه وسلم ولاړ دی په محراب، یعنې په مانځه دپاره، او بوټان یې پښو دي او شاته نور ملګري ولاړ دي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په دې پیزار کې مشکل و. جبریل علیه السلام راغی ورته ویل پیزار کې دې مشکل دی، دا وباسه مونځ خرابوي. نبي صلی الله علیه وسلم پیزار راواغست او ګس طرف ته یې کېښود، مخې ته به نه ږدي، ښی طرف ته به نه ږدي. دغه صحابه زر زر دا پیزار ویستله. پیزار چې ویستله مانځه نه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم د دې ونه تپوس وکړلو. الله اکبر، ما حملکم علی القاء نعالکم. هلکان پیزار مو ولې ویسته مانځه کې؟ هغه ورته وویلله رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا. د الله پیغمبره موږ خو ستا ګلالي طالبان یو چې ته څه کوې موږ به حقه کوو، تا ویستل موږ ویستل. تاسو ګورئ ښه، دا به انشاءالله زه اوس یې درته بیا رانه هېرېږي. ځینې ملګرو ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ووایي چې دا وکړه، نو ما ته پکې قولي حدیث راوړه. قولي حدیث ته ډېر ښه پوهېږي که صحابي ښه پوهېږي؟ دا صحابي په قولي حدیث باندې عمل کړی که په عملي باندې یې کړی دی؟ قولي حدیث راوړه، قولي حدیث راوړه. ځان نه به هوښیار نه جوړه. ګورې زمونږ که دلته احترام دی په محمد رسول الله، قال رسول الله، نو موږ محترم، قال دادا، قال بابا، قال لالا، موږ هېڅ شی نه دی. بیا څه معنی د عربي؟ صحابه ورته وایي تا ویستلله موږ ویستلله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيها قدرا او قال اذى فليمسحه وليصلي فيهما. جبريل دا پیزار کې لږ مشکل دی، دا وباسه پاکې که بیا پکې منځ کوه. نو تاسو ګورئ مؤمنانو، دې صحابهو د مانځه دننه د بوټ او د چپړې اغوستلو او په ایستلو کې د چا تابعداري کړې؟
خو ما او تا د محمد رسول الله تابعداري په دې چپړو کې لازم او ضروري او فرض عین ده. دا به کوو. محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دې خبرې له چې دې پوره ومنم. صحابه په فیضار کې خبره مني، موږ په منځ کې نه. یو ورځ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه تاسو پیژنئ، امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین او کمال انسان اهل الحديث عقیده دا صحابه ټول په ټول جنتیان دي. خو کله عمر فی الجنه، علي في الجنة، صديق في الجنة، عثمان في الجنة، وكل عشرة مبشرة، وكل رب العالمين فرماي لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. بس دا مختلف فتوى رب العالمين ورکړي دي. عمر زمن عمر رضي الله تعالى عنه دا یو ورځ لاړو حج، چې لاړو د حجر اسود ګټه ده، بس معبود نه ده ګټه ده، لیکن محترمه ګټه ده. دا لاړو دې ګټې ته وکتله او دې ګټې ته وویله اني لاعلم انك حجر، زه دې پیژنم ته ګټې لا تضر ولا تنفع، ته نه چاله فایده ورکولی شي او نه چاته نقصان رسولی شي. ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه. ای ګټې زه دې پیژنم تا کې خیر او شر نشته، خو محمد صلی الله علیه وسلم ستا قدر کړی دی. که رسول الله دې قدر نه وی کړی نو ما دې احترام. صحابه دغه ګټې هم قدر کو چې کومه ګټې ته چا قدر لرلی و، احترام چې رسول صلی الله علیه وسلم لرلی و. راځي وګورئ هغه عمل د رسول الله ته موږ احترام لرو، پاتې لا ګټې د چا به منو؟ د چا ته چې د محمد رسول الله دین ورسره د حق به منو. زمونږ د دې څه کار چې د پلان کې خان زوی دی، ځان په سور کې مارته وای. الله نصاریان په نصارو کې څومره مهارت لري. ته چې د ننګرهار نه راځي بېرته زنګ پلان کې نصار راواله. نصار حرام دي، خاپټی شی دی، خراب کار دی. په دې پاکه خوله کې ستا نصاري ښودل مړه بوټانو کې بریدو. لور مو کولی شي، مور مو کولی شي، ښځه مو کولی شي، همونږ تاسو دا چې ډیږدو ښه کار دی. دا مه کوه، ته خو پاک مؤمنې مسلمانې د الله بنده. عمر صاحب ورته وویله وایي که نبي صلی الله علیه وسلم ستا استلام نه وی کړی او تا نه لاس نه وی لګولی او تا ته قدر نه وی کړی نو ما به تا ته کړی نه وی. او بیا مخکې لاړلو صفا مروه کې بهادري ښکاره کوله. وی ویله وایي ای خلکو دې منډې تړلې نه موږ له الله خو مشرکان اوس هلاک کړي دي، لیکن الله رب العالمین پیغمبر طریقه ده موږ یې کوو. اخره کې عمر یو غږ کوي، ښه غږ. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. اے خلق واوري کوم کار چې محمد رسول الله کړی دی زمنګ د صحابه او د عمر خوښ نه دی، چې د کار د پیغمبر خوښ دی هغه زما خوښ دی، هغه زه نه پرېږدم. ګورې صنعه یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به نه ویلي که نه، نو اوس قولي او عملی ته راشه نو چې د چا د رسول الله قدر قسم دې په الله کې بیا په دې حدیثونو کې چینجي لټوي. حدیث ټول ګل دی ګل، خو ته پرې نه پوهېږي ګونګټه ستا کار د حدیث سره نشته، ځکه دا خو دې فدنګ دي. نو تاسو ګورئ عمر صاحب ګټې ته ولې احترام لري؟ نبي صلی الله علیه وسلم ورته احترام لرلی. انس ابن سیرین رحمه الله فرمایي وایي موږ لاړو انس ابن مالک راتللو د شام نه، نو په عین التمر علاقه کې ورته مخامخ شو. موږ چې کله د مخې له ورغلو دا په خره باندې سپور دی او په دې خره باندې چې سور دی بس د منځه نیت یې کړی او منځه باندې ولاړ دی. بس مونږ په حالت کې په خره باندې سفر کوي، خو مخې قبلې ته نه دی، مخې قبلې ته نه دی. په دې کې د ملګرو ورته وویله فقلت رأیتک تصلي لغیر القبله. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه موږ ستا مخې له راغلي یو چې موږ رالو ته د منځه باندې وې د خره د پاسه او مخ دې قبلې ته نه و. مونځ خو خلک قبلې ته کوي، دا دې څنګه طریقه وکړله؟ فقال لولا اني رأيت رسول الله فعله لم افعله. ما رسول صلی الله علیه وسلم دغه شانتي لیدلی په سورلۍ باندې مونځ کوو، نفلي مونځونه نفلي. که ما رسول الله نه وی لیدلی نو دا کار ما چې په خوله باندې سورېږي هم د چا په طریقه د رسول الله په طریقه، ګاډي ته چې خېږي د رسول الله په طریقه، چې کوزېږي د رسول الله په طریقه، ګټو ته چې مخامخ کېږي د رسول الله په طریقه، او چپړې او بوټان چې اغوندي د چا په طریقه؟ د محمد رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. ورځې د سرو زرو ګوتمه جوړه کړله، ګوتمه یې جوړه کړله، نبي صلی الله علیه وسلم لاس کې واچوله. الله رب العالمین ورته دا مې استعمالوه درې کا، خو چې کله د ګوتمه جوړه کړه اتخذ النبي صلی الله علیه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتیم من ذهب. نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه ګوتمه ولیدله دیو ځان له جوړې کړې. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتمه چېرې راځي چې موږ یې ځان له جوړوو. اتباع په څه شي کې؟ په خاتم کې. دې ته صحابي وایي ذکر رضی الله تعالی عنه دی. او دا ما او تا چې تتر بتر ګرځو لپنګان یو، موږ حدیث په رواج تقسیم کړی دی، موږ په خواهش تقسیم کړی دی، موږ په ډله تقسیم کړی، موږ په مولا تقسیم کړی، موږ په مدرسه تقسیم کړی. موږ حدیث ته داسې نه ګورو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ګلالي سترګو او د عمل او د لاس نه ماته پاته یو نښه ده، دې ته موږ نه ګورو.
راشي تورته داسې وګوره بیا دې تا ملا خطا کي که نه. الله اکبر. اتخذ خلق دا جوړ نو فقال النبي صلی الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه ذري کړلا. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لن البسه فنبذ الناس خواتیمهم. نبی صلی الله علیه وسلم چې ګوتمه درې کړه نو ټولو خلکو څه کړله؟ درې کړه. دا نه چې به دې ما روپۍ ورکړې نو که هغه ګوتمه نه چې نو زه یې ناچوم. صحابو د ګوتمې په استعمال کې د چا تابعداري کړې ده؟ صلوا کما رأیتمونی اصلي. زما مؤمنان ورونو دا صحابه کرامو دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت اخیرنۍ خبره اخیرنۍ. من ګورونو اهل الحديث یو. اهل الحديث دې ته وایي چې قرآن او د محمد صلی الله علیه وسلم نه صحیح ثابت حدیث دیو منی پغې عمل کوي، عقیده کې مو اعمالو کې مو معاملاتو کې که بیا په دې کتاب کې دی په هغې کې دی زموږ کار یې د سند متنن او سندن به صحیح وي او دا به رښتیا وي چې رسول الله ویلي. دا اهل حدیث دی. زه خو وروره حنفي وم غټه دوره کې اهل حدیث شوی یم، پنجپیری وم، جما پیشات و تغییري و سنت سره وم، ثوابۍ ته بتلم، پنجپیر ته بتلم، زنده باد او مرده باد دا مې کار و. اوس مې کار دی قال ابو هریره او قال رسول الله رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه وسلم. دا مې دنیا کې م عزت دی او آخرت کې م عزت دی او ژوند مې دا دی او مرګ مې دا دی، دوستي مې په دې ده او دشمني مې په دې ده، د زندان نه بار هم ده او د جنت دنده هم ده. په دې قانع شوی یم. ګورې ما ته د چرګې په انډه کې سنت نه دی میلاو. ګورې په دې ځان پوهه که